عربستان او ایران دوه اړخیزې ډیپلوماټیکې اړیکې بیا پیلوي. سعودي عربستان او ایران له 7 کلونو وروسته دوه اړخیزې ډیپلوماټیکې اړیکې بیا پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د دوی ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیل هرکلی کوي او دا مثبت ګام په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لور مهم ګام ګڼي. د تیلو استخراج په برخه کې 80 میلیونه ډالر پانګونه کیږي. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور وایي چې د تیلو د استخراج په 10 څاګانو کې څه باندې 80 میلیونه ډالر پانګونه کیږي. د دې موضوع په عملي کېدو سره د حکومت په عوایدو کې ډیروالی راځي او د تیلو د استخراج اندازه ورسره هم ډیریږي. ملي تدارکاتو کمیسیون د 2.480 میلیارد افغانیو په ارزښت پروژې منظورې کړې. د ملي تدارکاتو کمیسیون د راتلونکي کال لپاره په کابل، فراه، هرات، ننګرهار، کندهار او لغمان ولایتونو کې د 2.480 میلیارد افغانیو په ارزښت بېلابېلې بنسټیزې پروژې منظورې کړې دي. فاریاب کې نسایي او ولادي 50 بستریز روغتون پرانیستل شو. د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري معین مولوي محمد اسحاق صاحبزاده په فاریاب کې د نسایي او ولادي 50 بستریز روغتون او د کتلوي معافیت ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارلې. شي جین پینګ د دریم ځل لپاره د چین ولسمشر شو. د چین 89 کلن ولسمشر شي جین پینګ د دې هیواد د پارلمان له لوري د دریم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. او د ایټالیا سمندري ځواکونو د کډوالو 3 کښتۍ له ډوبېدو ژغورلي. د ایټالیا سمندري ځواکونو د کډوالو 3 کښتۍ چې نږدې 1400 کسان پکې سپاره وو له ډوبېدو ژغورلي دي.